د مفتي منیر شاکر غږ لا غږیږي بدل اخلي په دې هم خبردار شه او د خانزیب وینه به بیرته جوش شروع کړي د خانزیب وینه به بیرته جوش شروع کړي دنیا ټوله به دې ورانه کړي تیار شه قسم پې خوري کاپیره کېږي دا د ایمانه پې خلاصېږي زما د مینې منکرېږي او زما زړګی په دې یریږي دا لیونی به ځان دوزخ ته غورځوي نه د کوړه کاغا دغه نه دی اشق شاه وزیر خان دا نه بڑا کیسه راته کومه اشق شاه وزیر خان کیسه کوله او شپه مونږ ناسو وی یاره وی دی ریډیو سوات والا زه به وستی وم چې پروګرامونه به وکول وی د دې مټې سیټ یو شاعر راوستی و جو هغه راسره هم ناست و جو ما ورته وی چې ته څه کاروبار کوې وی چې چېرته شاعر جو خوار پړقي وی ما ته وی چې داسې 10,000 روپۍ مې قرض کړي وي او ځانه مې د پولو او د کباړ دوکان کړم یو میاشت تېره نه وه ورو ورو مې خوړې بیا یې ما ته وی چې ته څه کاروبار کوې وی ما ته وی چې د فوټوسټیټو مشین دلته نشته بیا ما ته وی چې ولې ما ته وی چې ته پې دا خپله خبره کېږدې چې لاندې دې زما خرولي صحیح شو ځه وی یه جابیره یه جابیره یه بیلارې لک په لار شه یه جابیره یه بیلارې لک په لار شه یه قاتله یه ظالمه نور هوښیار شه دا ملک ستا و دا ملک ستا دی دا ملک ستا شو خو زموږ د پښتونخوا نه نور قلار شه د پښتون بچي بچي وي پېژندلی د پښتون بچي بچي یې پېژندلی نور د دې ډرامو مامو نه دستبردار شه او ستا غیرت د نامعلومه به معلوم کړي ستا غیرت د نامعلومه به معلوم کړم ته د یو مړي نه وروستو لږ ایثار شه او ستا غیرت د نامعلومه به معلوم کړي ته د یو مړي نه وروستو لږ حصار شه د مفتي منیر شاکر غږ لا غږیږي د مفتي منیر شاکر غږ لا غږیږي بدل اخلي په دې هم خبردار شه او د خانزیب وینه به بیرته جوش شروع کړي د خانزیب وینه به بیرته جوش شروع کړي دنیا ټوله به دې ورانه کړي تیار شه او پښتانه اوس راټولېږي بیدارېږي پښتانه اوس راټولېږي بیدارېږي نور واپس یې د بانډو کلي او ښار شه بغاوت به مې قابو ګوری بیا نه کړي بغاوت به مې قابو ګوری بیا نه کړي نور قلار مې د سرونو د روزګار شه او ای اپنانه د دې ژوند نه مرګ بهتر دی ای اپنانه د دې ژوند د مرګ بهتر دی هره ورځ د مرګ نه ښه ده چې پدار شه ای اپنانه د دې ژوند د مرګ بهتر دی او هره ورځ د مرګ نه ښه ده چې پدار شه اوس ته اټپایجي ویم بار اټپایجي دی په یو ځای راته یم بیا به درنه پاسم په ترنم کې وایي نه راځي یاره پیمان که ترنم نه راځي پیمان کوي اواز مې ښه نه دی یاره نو پتا دونه د منصور اثر نه کوي چې مخکې مې کړی وی چې مخکې مې کړی وی وای ډیره موده پس یم راغلی د چم ماحول دی غلی غلی یم رنځور په زړه دا غلی او لکه مین وي چا وجلی بیا دې په ورانو سلوخ کې تویوم جدا جدا مو نصیبونه جدا جدا مو نسبونه جدا جدا مو نومونه جدا جدا کلی کورونه ربه بیا ولې په یو بل مینېدونه وای جدا جدا مو نصیبونه جدا جدا مو نسبونه جدا جدا مو نومونه او جدا جدا کلی کورونه ربه بیا ولې په یو بل مینېدونه او چې د تقدیر فیصله دا وه های محبت زما سزا وه چې مې لیلا د بل سودا وه زمونږ بیلتون چې ستا رضا وه ربه اوس صبر مې زړګی کې مړه به شمه او وایي چې ستا په مینه کې تاوان شوم د خس خسړي نه ارزان شوم وس نه دا ستا او نه د ځان شوم که زه د ټولې دنیا خان شوم ستا نه بغیر په جهان اور پورې کومه او قسم پې خوري کاپیره کېږي دا د ایمانه پې خلاصېږي زما د مینې منکرېږي او زما زړګی په دې یریږي دا لیونی به ځان دوزخ ته غورځوي نه او ستا محبت راته سور اور شو ژوندون په ما باندې نسکور شو را باندې تنګ کلی او کور شو د زندګۍ نه مې زړه تور شو ستا پیغورونه به مې ګور ته رسوي نه وایي مال او دولت سره به ګورو ګرانه غربت سره به ګورو هر مصیبت سره به ګورو د محبت سره به ګورو خو ستا نفرت مې د زړه وینې وچوي نه او وطن زما او اختیار ستا دی لښکر زما او سالار ستا دی څوکۍ زما او څوکیدار ستا دی خبر زما او اخبار ستا دی چې څه لیکې راپسې ولیکه ظالمه
او یو ځل به خامخا یو کیږو په اتفاق به راټولیږو مونږ په خپل قام باندې دردیږو تا ته به مخامخ ودرېږو او دا پښتانه غرونه به لار نه درکوي نه او رب نرځوان دې راله راکو سوچه افغان دې راله راکو بل باچا خان دې راله راکو چې منظور جان دې راله راکو وس مو مدد وکړي چې سر ته ورسونه او وایي ته لاس نیویله به مې راشي ته جنازې له به مې راشي د کټ یو خپې له به مې راشي د سر خازې له به مې راشي چې رقیبان مې په مرګ وجاړي مینه او ربه پوره مې دا ارمان کړي د ګور ژوندون مې په امان کړي نکیر منکر راته اسان کړي دعا قبوله د افنان کړي ستانه دا سوال د محمد په مخ کوم ستانه دا سوال د محمد په مخ